افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله. هله د ټول بارکرو او صحتمن وای. زه محمد فهیم ستانکزی یم او د فهیم ګروپ یوټیوب چینل لارې نه تاسو ته د الماني ژبې تدریس کوم. نن 8 درس وایو. له 1 نه تر 3 پورې د الماني ژبې زده کړه. دوستانو نن درس کې sein, haben und werden in Vergangenheit. sein, haben او werden په گذشته کې وایو. دا چې sein څه ته وایي، haben څه ته وایي او werden څه ته وایي او په گذشته کې څنګه استفاده کیږي، راځو په ګډه وایو. رښتیا دوستانو مخکې له دې نه چې درس ادامې ته ولاړ شم، تاسو ته یو ښه زیری لرمه. زیری دا دوستانو چې تاسو په کومک او همکاري سره یوټیوب چینل کې زر تعقیب کوونکي را سره په رس وله. له تاسو هر یو څخه بیله بیله مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ چې ما تعقیب کوئ. انشاءالله زه به کوشش کوم تر څو په ښه طریقه سره تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړم او تاسو په خدمت کې وړاندې کړم. اوس چې زر تعقیب کوونکي په رس وله، نو د تاسې په ما باندې شیر نه کېږي او د ما پر تاسو باندې. دا چې سره لرې یو او نسو کولی یو ځای د خوشحالي ولمانځو، نو ښه به دا وي چې زه تاسو ته ښې ویډیوګانې نوره کوشش وکړم تر څو ښې ویډیوګانې جوړې کړم او تاسو خدمت کې وړاندې کړم. او تاسو له طرفه به شیرني دا وي چې تاسو به ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. هر یو کس تاسو ماشاءالله زیات کسان یې کوشش وکړئ د واتساپ له لارې، د فیسبوک له لارې، د تلیګرام د ګروپونو له لارې نه تاسو ویډیوګانې له نورو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو هغوی هم خبر شي. او ځینو دوستانو یوټیوب چینل نه ده سبسکرایب کړی، تاسو نه هیله کېږي چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو چې زه هره ویډیو اپلوډ کړم لومړی تر تاسو ورسیږي. له ټولو نه بیا هم مننه. راځو په درس باندې شروع کوو. ښه دوستانو، لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده، مونږه په زمانو کې اوسنۍ زمانه ویلې وه او همچنان مطلقه پخوانۍ زمانه یا تیر زمانه مو هم ویلې وه. یو درس مو پکې ویلی و. نن راځو په پریتریتوم کې دغه درې ویربونه چې ډېر ضرور دي او ډېر په گذشته حالت کې ورنه استفاده کیږي، راځو دا وایو چې څنګه په گذشته کې استفاده کو. او باید یادونه وکړم چې یو درس نور هم په دې زمانه کې لرو، مطلق پخوانۍ زمانه یا هم فرګنګنهایت کې یو بل درس هم لرو چې 3 درسه کیږي. په 3 درسو کې په مکمل ډول باندې پخوانۍ زمانه خلاصیږي. sein, haben und werden in Vergangenheit. sein, haben او werden په گذشته کې. ښه دوستانو راځو لومړی sein په گذشته کې وایو. sein څه معنا؟ sein معنا بودن یا اوسیدل. sein in Vergangenheit، sein په گذشته کې. دا شخصي ضمیر دی، personal pronomen په دې شکل باندې شخصي ضمیر دی. بیا sein ما راخیستی ده په اوسنۍ زمانه کې مې استفاده کړی ده او بیا مې په گذشته کې استفاده کړی ده او دلته مې پښتو معنا ورسره لیکلې ده. وروسته په جملو کې هم استفاده کوو. ich bin، زه یم، du bist، ته یې، er sie es ist، هغه نر یا هغه ښځه یا هغه بېجانه یا بېروحه ده، wir sind، موږ یو، ihr seid، موږ یو، تاسې یې، په بخښنې سره تاسې یې، sie sind، هغوی یا هم تاسو یې. اوس راځو دوستانو دا په گذشته کې وایو چې په کوم شکل باندې ګردانیږي له شخصي ضمیرو سره او څنګه په جمله کې استفاده کولی شو. ich war، زه وم، du warst، ته وې، er sie es war، هغه و یا هغه وه، wir waren، موږ وو، ihr wart، تاسو وئ، sie waren، هغوی وو. دوستانو دا چې په اوسني حالت کې څنګه استفاده کیږي
ما په دې اړه باندې مخکینی درسونو کې ویډیو جوړه کړې ده، کولای شئ هغه وګورئ. لومړی په اوسني حالت کې زده کړئ او بیا په گذشته کې. راځو پکې مثالونه حل کوو. Beispiel د مثال په ډول Ich war gestern den ganzen Tag zu Hause. زه پرون ټوله ورځ په کور کې وم. Ich war gestern den ganzen Tag zu Hause. زه پرون ټوله ورځ په کور کې وم. دویم مثال Wir waren früher in Iran. موږ مخکې په ایران کې وو. دریم مثال Am Samstag war er in Kabul. د شنبې په ورځ هغه په کابل کې وو. دا جمله داسې هم ویلی شو دوستانو Er war am Samstag in Kabul. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې وو. گذشته ده. څلورم مثال Wo warst du vorgestern. ته چیرته وې پرون بله ورځ. Vorgestern پرون بله ورځ. دوستانو دا ډیر مهم دي چې څنګه له شخصي ضمایرو سره ګردانیږي. دا حالتونه زده کړئ. هم په اوسنۍ زمانه کې زده کړئ، هم په گذشته کې زده کړئ څنګه استفاده کیږي له شخصي ضمایرو سره. وروسته بیا کولی شئ په جملو کې هم استفاده کړئ. اوس راځو haben ته. haben in Vergangenheit. haben په گذشته کې یا تیر زمانه کې. haben معنا درلودل. دلته شخصي ضمایر دي او دلته haben په اوسنۍ زمانه کې ده. haben په گذشته یا تیر زمانه کې ده او دلته پښتو باندې معنا ده. Ich habe زه لرم. Du hast ته لرې. Er sie es hat هغه نر یا هغه ښځه یا هغه بېجانه یا بېروحه لري. Wir haben موږ لرو. Er habt تاسې لرئ. Sie haben sie haben تاسو لرئ یا تاسې یا هغوی لري. اوس راځو په گذشته کې چې گذشته کې څنګه استفاده کیږي. Ich hatte ما درلودل یعنی تیر زمانه ده. Du hattest تا درلودل. Er sie es hatte هغه درلودل یا هغې درلودل. Wir hatten موږ درلودل. Er hattet تاسو درلودل. Sie hatten هغوی درلودل یا هم sie hatten په معنا دی تاسو درلودل. راځو اوس په جملو کې استفاده کوو. لومړی مثال Ich hatte gestern ein Problem. ما پرون یو مشکل درلوده. گذشته ده دوستانو. ما پرون یو مشکل درلوده. دویم مثال Hattest du früher einen Job. آیا تا پخوا یا مخکې وظیفه درلودله؟ پوښتنه ده. آیا تا پخوا یا مخکې وظیفه درلودله؟ دریم مثال Sie hatten früher eine Wohnung. دلته دا زی هم معنا کولی شو چې تاسې، هم معنا کولی شو چې هغوی. که چیرې دا په مؤدبانه شکل وي، موږ تاسو نه هدف یو کس ته وایو چې هغه یو استاد وي یا مشر وي له موږ نه، یا په احترام هغه سره خبرې کوو، هغه ته وایو چې آیا تاسو مخکې کور درلوده. تاسو Sie hatten früher eine Wohnung. تاسې مخکې کور درلوده. یا داسې هم معنا کولی شو Sie hatten früher eine Wohnung. هغوی مخکې یا پخوا کور درلوده. څلورم مثال Was hattet ihr früher für ein Auto. تاسو پخوا یا مخکې څه ډول یا څه رقم موټر درلوده. Was hattet ihr früher für ein Auto. تاسو مخکې څه ډول موټر درلوده. اوس راځو دوستانو werden وایو. werden معنا کېدل. باید بیا یادونه وکړم دوستانو چې werden haben او sein ما درې واړه په اوس زمانه کې تشریح کړي دي. هلته مې مثالونه پکې حل کړي دي. کولی شئ هغه ویډیوګانې وګورئ، وروسته له هغه نه یې په ګذشته کې وګورئ. ښه Ich werde Ich wurde زه شوم. werden معنا کېدل. Ich werde زه کېږم. Du wirst
ته کېږې. er sie es wird هغه نر یا هغه ښځه یا هغه بې روحه به سي. wir werden موږ کېږو. er werdet تاسې کېږئ. sie werden هغوی کېږي. اوس دلته په گذشته کې استفاده کوو. ich wurde زه شوم. du wurdest ته شوې. er sie es wurde هغه شو یا هغه شوه. wir wurden موږ شو. دوستان گذشته حالت فکر مو موږ شو یعنی تیر زمانه کې. ihr wurdet تاسو شوئ. sie wurden هغوی شول. اوس راځو په مثالونو کې حل کوو. werden in Vergangenheit werden په گذشته کې werden معنا کېدل. wofür wurdest du bestraft د څه په خاطر باندې ته جریمه شولې. wofür wurdest du bestraft د څه په خاطر باندې جریمه شولې یا هم د څه په خاطر باندې سزا درکړل شو. دویم مثال in diesem Jahr wurden wir nicht krank په دې کال کې مونږه مریضان نشولو. in diesem Jahr wurden wir nicht krank په دې کال کې مونږ مریضان نشولو. ښه دوستانو دا و د نن ورځې درس. که چیرې مو د خوښې وړ ګرځېدلی حتما یې له خپلو ملګرو سره شریک کړئ او دغه درې واړه لغتونه تاسو د کومنټ له لارې نه درې واړه ویربونه د کومنټ لارې نه سره شریک کړئ. په جملو کې استفاده کوئ چې آیا زده کړی مو ده او که مو نه ده زده کړی. که چیرې مو کومه پوښتنه انتقاد او پیشنهاد درلوده کولی شئ د کومنټ لارې را سره شریک کړئ. تر بیا او بل درسه ښه او خوشحاله وخت. د الله په امان.